هر څوک د وخت تصویر ستړی یم راغلی یم هر څوک د وخت تصویر ستړی یم راغلی یم او زه د پښتنو د کام وګړی یم راغلی یم چوپ لکه ګونګی یم د سوال روټۍ ته ناست یم سم په اوږو بار لکه یو مړی یم راغلی یم السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ معیار د معیار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه باندې مخاطب کول کم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي په دغه لړ کې راسره نن ډېر ګران ملګری یقینا چې ډېر ښه شعر لیکي ډېر په زړه پورې شعر لیکي ډېر ګران مراد مومن صاحب میلمه دی د دوی په ژوند باندې به خبره کوو د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو ډېر ښاغلیه په معیار پروګرام کې درته ستړي مشي وایم درد صاحب ډېره مننه کوم چې ما په معیار پروګرام کې وخت راکړه ډېره مننه سره له تاسو نه هم ډېره مننه کوم ګرانه که خوښه وي د ادب په اړه درنه یو څو پوښتنې کوم مختصر شان په دې میدان کې څوک استاد لرئ که نه د چا نه مو زده کړه کړې ده که نه نو حالات چې دي نو حالاتو نه م زده کړه کړې ده او استاد نه لرو په دغه کې سمه ده ګرانه ادب کې مو په دې صنفونو کې مو کم صنف زیات خوښیږي غزل خوښوئ که نظم خوښوئ غزل هم ډېر خوښیږي او په غزل باندې مې لیکل هم کړي دي سمه ده ګرانه د معیار ټول ملګري غوږ دي څه به راته ډالۍ کوئ په پروګرام کې د غزل نه مخکې یو څو شعره دي چې سمې ول په ولې جوړې کړې وي سمې ول په ولې جوړې کړې وي او بل شانتې بدلې جوړې کړې وي او زه دې وم غمونو ته تنها ولاړ زه دې وم غمونو ته تنها ولاړ او ما پسې لښکرې جوړې کړې وي او ستا دا لیونې دومره ساده نه دی ستا دا لیونې دومره ساده نه دی او تا پسې متلې جوړې کړې وي ستا دا لیونې دومره ساده نه دی او تا پسې متلې جوړې کړې وي غزل به درته ډالۍ کړمه چې سترګې وې ډکې له خمار پرتې سترګې وې ډکې له خمار پرتې او اوښکې وې په مخ قطار پرتې او صبر شه زړګیه لا نادانې ته صبر شه زړګیه لا نادانې ته او لارې دې اوږدې د انتظار پرتې او زه چې ورته ګورم په ژړا شمه زه چې ورته ګورم په ژړا شمه او وسم دې راسا نښې د یار پرتې نه به شو تر یو ځای سره دواړه مونږ او خولې کې دې خبرې د ښامار پرتې نه به شو تر یو ځای سره دواړه مونږ او خولې کې دې خبرې د ښامار پرتې او تا د ظلم حد وکړو ظالمنن تا د ظلم حد وکړو ظالمنن او سرې وینې تودې وې په دې لار پرتې او تا هم ورته څه نه ویلي ملا صیبه تا هم ورته څه نه ویلي ملا صیبه او غبرګې جنازې وې چې په جار پرتې او تا هم ورته څه نه ویلي ملا صیبه او غبرګې جنازې وې چې په جار پرتې او ما مراد لیکلی چې پستا نومو ما مراد لیکلی چې پستا نومو او نښې وې لا وسم په چینار پرتې ډېر ښه دی مراد صاحب ډېر ښکلي شعرونه یو غزل را سره بل په پروګرام کې شریک کړ ډېر خوند به وکړي بل غزل دی چې څنګه چې بورا لکه د ګل په کرښو ګرځي څنګه چې بورا لکه د ګل په کرښو ګرځي او یادونه دي زما د زړه پاګل په کرښو ګرځي او د ستا لویه دنیا کې به د دې خلکو مزي د ستا لویه دنیا کې به د دې خلکو مزي او غریب به پکې صرف دا ځل په کرښو ګرځي او دا خلک داسې وایي لیونی دی نه پوهېږي دا خلک داسې وایي لیونی دی نه پوهېږي خو اکثر دا لیوني د خپل منزل په کرښو ګرځي او زمونږ په خاوره اور دی لګولی دی ظالمه زمونږ په خاوره اور دی لګولی دی ظالمه خو راځه مړه به ستا بم دا جل په کرښو ګرځي او هغوی به مدام ټول عمر په سرو وینو کې رنګي هغوی به مدام ټول عمر په سرو وینو کې رنګي چې څوک د پښتنو د زړه کابل په کرښو ګرځي او هیڅ یره ترحه نه لري په زړه کې د اغیاره هیڅ
یره ترحه نه لري په زړه کې د اغیار او مراد په پښتون سوچ ښه مکمل فکر خو ګرځي هیڅ یره ترحه نه لري په زړه کې د اغیاره او مراد په پښتون سوچ ښه مکمل فکر خو ګرځي. ډېر ښکلی غزل مراد مومن صاحب له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې ماله مو دغه 2 شیبې راکړئ. ډېره مننه در صاحب ستاسو نه هم ډېره مننه. ګرانو کتونکو مراد مومن صاحب مو واورېده د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل. یقینا زمونږ هم دغه یو مقصد وي دغه نوې چهرې دغه نوې مخونه تاسو سره په دغه معیار پروګرام کې مخامخ کول کوم چې په معیار باندې پوره وي او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې نن موږ سره دغه څو خواږه شعرونه څو خواږه لفظونه شریک کړل. انشاءالله ډېر زر به په یوې نوې مرکه کې د یو نوي ملګري سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي داود شاه درد او کیمرمین محمد رفیق له اجازت. چرته چې هم یې الله مو خاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم په مخه مو جولی جولی ګلونه